او یو روماني غزل ډېر مخکنی د الکواني د وخت تا به وې پلار مې د اختر میلې ته نه در پرېږدي ما به وې شا به ورته جاړه تا ته یاد شي که نه وا ګران صاحب مهرباني جي بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت مونږ په تخبه کې ناست یو زه ساجد شایق یم او زما سره ښاغلی ګل محمد ګران صاحب چې د پښتو ادبي ټولنې تحصیل تخبه سرپرستی اعلی دی او بانی هم دی نو د دې نه به یو غزل واورو ګران صاحب جی تاسو یو مزیدار غوندې غزل د کتونکو ته واوروئ تاسو هغه شعرونه هم ووایئ هغه را نغله والا شعرونه چې کوم یره جی هغه خو ماله داسې په یادو نه راځي په یادونه بل داسې یو غزل که چېرې فرض که تاسو ته دې وخت کې یا در سره په لیکلي وي هغه ووایئ خو یو روماني غزل ډېر مخکنی د الکواني د وخت نو معافي غواړم روماني رنګ په غلبه دی بس یو غزل ووایئ جی وی جی ګران صاحب غزل دی جی ما به تازه کړه درته غاړه تا ته یاد شي که نه ما به تازه کړه درته غاړه تا ته یاد شي که نه بیا به په ور کې وي ولاړه تا ته یاد شي که نه او تا اشاره به د کوټې د سر نه ماته وکړه تا اشاره به د کوټې د سر نه ماته وکړه چې به د مور چرته کې لاړه تا ته یاد شي که نه معافي غواړم او هغه د بیرې ګورګور سوری به اوس ویو که نه هغه د بیرې ګورګور سوری به اوس ویو که نه ناست چې به وسوري ته دواړه تا ته یاد شي که نه شعر دی جی چې به شوه توره او پخه به شوه خوږه به شوله چې به شوه توره او پخه به شوه خوږه به شوله د کمر د سر مماڼه تا ته یاد شي که نه او شعر دی جی تا به وې پلار مې د اختر میلې ته نه در پرېږدي تا به وې پلار مې د اختر میلې ته نه در پرېږدي ما به وې شا به ورته جاړه تا ته یاد شي که نه مهرباني جي او ستا د بستې په هر کتاب کې به د ګران نامه وه ستا د بستې په هر کتاب کې به د ګران نامه وه لیکلې تا په پاڼه تا ته یاد شي که نه مهرباني جي آباد